أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن ورځ د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام د مبارک سیرت دغه پر خبره رسیدلې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د ځان لپاره مرکز برابر کې مدینه دارالخلافت، ځکه د دنیا د ژوند د اسباب سره تړلې دي، نو انسان به اول ځان له مرکز جوړي دی، غینه به ورسره به تحریکي. مصعب ابن عمر ولګو او هغه د قران دعوت تکو. مقصد د هجرت بیان کې چې یو خو په دینیت باندې چې د الله بندگی وشي، لکه ابوبکر صاحب شویلی و، او دویم مقصد د هجرت دا و چې موږ له امن راشي، ځکه دشمنانو صحابه کرام پر خودل نه ځای بځای باندې وال عذاب به ورکو تکلیف. او درې موجه د صحابه د هجرت داوا تر څو پر مسلمانان یو مرکزیت پیدا کی، او بعد دغه نه به دشمن باندې برید او عملیات شروع کی چې مرکز نه د کوم ځای جنگيږي. د مهاجرونو سلسله ذکر کړه، شپاغې کې جدا جدا کسان څنګه نارینه او زنانه لاړل. صہیب رضی الله عنه روان شو، مصعب بن عمر لاړو، زینب رضی الله عنها لاړو، عمر بن الخطاب وغيرها نور ملګری، عیاش ابن ابي ربيعه د ابو جهل لور دام لاړو. اگر کبه یو چل باندې دا به بیرته راوس. ابو جهل دا خبر وکړه چې لکه دا خلک زی او مدینه کې ځان له مرکزی جوړي، نن او سبا کې به محمد مرشد علیه السلام یو خو بس موږ د ابو پرسی بالکل اړنګ شو ختم بشي، ځکه دا د توحید ولدي او د دې شروران دي. دویم دا معنی چې موږ ډیر مال شام للیګو دغه ځان له ور باندې خوراک او سګ د پر تنظیم برابرو، دا قافلې اکمالاتي کارونه ماتره ماچ راځي چې جرګه کو بدارونه دوکي پدې کې راجم کړه خو ویل شي بني عبد المطلب بم نه یو بني هاشم بم نه یو اسنه چې رسول الله خاندانی او اغله اطلاع ورکی ټیک ده. ابو لهب کې هغه درش هغه د نظریه ملګرو د رسول الله کاکاو تریو. ابلیس امراغه وغم به د خپل نظر پیش کې چې ویل چې لکه د جزیره العرب نه شړو. ابو الاسود ویلي ودا کو نظریه نه ده. ابلیس ورته ویل ودا دومره فصیح انسان دی، الته بزان لمرګری برابر کې اوساسو په خلاف باندې به وځنګيږي، ګوره به دا مکس مونږ نه شي، دا نظریه نه منو. ابو البختری ویل راځي په وتا کو کوټه کې بند کونه ایسه به مرشي، ودام صحیح نظر نه دی. و وجه دار چې دا قوم دومره غیرتی خلک دي، دا دروازې براماتي کې زنجیرونه او زموږ د قبضې نه به وباسي. ابو جهل ویل وکاردار چې وجري بکار دي. د عربو له څو ځوانان موږ لرا کې د نسل تر شل پوري چې د ار خاندان به ځان لزان لکسانی قتل به کو بشریکا. کله رسول الله خاندان چرته اراده د مقابله لرله، نو زموږ مقابله نشي کولای، ځکه موږ ډیر یو دا کم دي. او که چرته پیسې غوښتي نو موږ ورته خپل پیسې ورکو، پیسې دیواله وزري دیت. ابلیس یې دا کړه ته نظر دی. په دې مجلس کې رسول الله د ابوبکر شه خپل ورغه د غرمه او ورته ویل یا ابوبکر الله مال امر کړی د هجرت. ابوبکر شه ویل یا رسول الله تمزي و او وزما خدا ګمان نو چې ته بلار شي. و الصحبه زما ملګرتو بازار سره وګه کو به نه کې ولینا. عائشہ به فرمایي وې دومره سخت و جړل چې چرته ما د خوشحالي جړه نه ولیدلې، مګر د خپل پلار مې ولیدا.
په دین باندې په خلک وجه د رسول الله خدمت کې جنت ته او بده کې څنګه د الله رضا ده نو کار په کار دی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابوبکر د کور نه بیرته خپل ځای لړاغی. نو سوال دار دي چې هر کله دشمنان ورته د میټنګ او جرګه کړي چې اوس دا وجلې کېږي نو ولې امه سي بار زینا. مفسرون دغه لپاره دوه وجې ذکر کړي د تاریخ والا. یو وجدا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر د رب العالمین د امرنا قدم نه اوچتولو. در الله امر له انتظار کو. دغه وجدا د هجرت ورسې معمولی غو دي شي نه دي چې سړی تعالی ویزه جزو ته ویزه جزو دل پر ترتیب برابرې. او به زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم غو انسان چې هغه د ټوله دنیا مطلوبي قوي دشمنان لري او هغه اشر روان شي په دشتو کې دا خو خپل ځان مرګ لور کول دي. کور لراغه ابو جهل تقریبا یولس کسان شاوخوا برابر کړه. ایګه ابو جهل علیه اللعنت مو سره د دینه چې مشران کشران له تشکیلات ورکی او هغه به د نتیجې انتظار کوي. سړی اوجلو وای نه وجلو زخمی شو وته کېدو څنګه. لیکن ابو جهل په خپل راغی. نضر ابن حارث راغی. عقبه ابن ابي معيط راغی. عاص درالل امیہ ابن خلف درالل حکم ابن ابي العاص دراغلل ابو لهب چې هغه رسول الله تر ودان بغیر راغی. دوی ګرځي خپل کسان برابر یو رسول الله خپل تشکیلات برابر یي. د څه باندې کې چې لکه زما دشمن دا کار کوي نو زه دا کار نشم کولای. هر سړی خپل کار کوي. ځکه د دنیا چې دا دار المقابله ده. دغه مقابله کوي دغه بل املا تړلې چې اسنه ما دشمن را لاندې لري. زما دا مقصد دی دا مقصد دی مقابله شروع ده نور الله لسپایلو. دوی د توري مری راوخسته واغه په زهر باندې اوله رواله او د اویری چې بیگانه شپه محمد علیه الصلاۃ والسلام شهید کیږي وجل کیږي به ګر شابره د رسول الله د کور نه ګیرا واچوله. ګیره چې کله واچوله نه ابو جهل خبره وکړه د شي ملنډي والی وېز ما ملګرو په دې کې د محمد صلی الله علیه وسلم د تکذیب اراده و. ودا محمد تاسو پیژنې و او وېدو تقریر کړی دی چې په ما باندې ایمان راوړی د عجم او د عربو بادشاہین بلله درکې او کچر ته مړو شو نو رب العالمین به تاسو ځان لره وجد کې ودشي باغونه بدر کې لکه د اردن باغونه جنت به یو مزيب یو تبا خوندونه لذتونه او کچرتم په ما باندې کفر و انکار وکي او زمونه منل ما الله بم جهنم لبوجه او جهنم ور دی او داد او اقا او دا بیچاره اوس په خپل ځان باندې خبر نه دی چې بیګاره د شپې د سر مغوڅو. ابو جهل دا ویلي زکه د فکری جګړه و د مقصد دا و چې داخل کو دماغ زور خراب کړه. منه پر رسول الله باندې نورم بدګمانه کړ. پرون دی یو خبره کړي نن ځان نشه خلاصولې او د دشمن مسلمانانو سره په هر ډګر کې جګړه ده. اصلي جګړه ځان لدا او د کتابت جګړه ځان لدا او د اخبار جګړه ځان لدا او د تقریر جګړه ځان لدا او د فکر جګړه ځان لدا. په یو طریقو په بل طریقه باندې مسلمانان مشغولول دوکه ورکول غیره او کچرته وزما خبره ونه منله نو زګوره په دینیت باندې راغلی ما چې عربان تاسو ذبح کم ذبح حلال. رسول الله ورته خبره کړې و چاول په ما باندې ایمان راوړی او کچرته په ما باندې ایمان نه راوړی ګورځه تاسو حلالوم پرېدم امنا. محدثین دغه به دې کې اشاره ده دیلا چې یو خود مکه مشرکان هغه پر رسول الله باندې خپوی و چې دا د الله حق نبی دی خو په ضد کې راغلی و. اکثر انسانانو کې دا مرشته یو مسله ورته په قران او سنت کې معلومه چې لکه دا خبره په قران کې شته او دا په سنت کې شته او دا صحیح عمل دی او صحیح احادیث باندې ثابت دی خو ضد کې راغلی ویني منم. په یو طرف باندې د قران او سنت درسونه کې لکه دا ولي کوي چې الله رزق او په بل خو د الله او د الله رسول الله مقابله کوي. تعجب پنځمه کتاب باندې ایمان لري پنځمه کتاب دا خو د يهودو عمل دی. دا قران چې د لاس کې راخښته او دا سنت چې د لاس کې راخښې دی او په دینت باندې چې الله راضي شي دغه مسلمان چې دا کوم عمل کوي دام د رسول الله طریقه دا نو دلم تسلیمي ورکړي لکه دام جایز عمل دی. کته کوي کني کوي لیکن تسلیمي ورکوي معنا. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله
د تاتر سره کله مقابله را نه هغه د مليانو لویل وی چې راځي د امت مسلمات د نجات کوشش وکړي دا خلاص کو د دشمن مخې له ودرېږي هغه مقابله هم د شي ولګ اوس موجوده کې د يهود او نصارو مقابله ګران شو ده نو دې مليانو ورته ویلګه ته خوري ساده سړی دولت موږ له کور راکړې دی او موږ له اسونه راکړې دی او پیسې راکړې دی اوس موږ ژوند پکې برابر دي څه چل کې امت کوي خپل کار کوي ته د دشمن سره موږ بڑاګر ټکر باندې راولې یو خبره ورته وکړه ډېر نشه خبره وی قسم په الله کزه تاسو غوندي وی او ما تاسو غوندي ځان غلې کړې وی یا که تاسو غوندي زدا ځان غلې کوم او تاسو غوندي حیثیت مال راشي وي زبر ایمان نه خلاص شه څه مطلب وی تاسو خو پویږي په دې خبره باندې چې دا شیخ الاسلام ابن تیمیه په حق دی او زم په دې پویګم کزه تاسو غوندي ځان نشي وروندو کوم کما چې لکه امت مسلمه پویږي او کار پویږي شهیدان پویږي او کار پویږي کونډ یتیمان پویږي او کار پویږي وی قسم په الله زو به کافر شه مودا جاهلان د عالم سړي ځان له سزا او د امي سړي ځان له جاهلان خلک سره نه چې علم هم کړي دي ځان له مليان وای نو معنا دا شو چې د خلک د رسول الله په حقانيت باندې ډېر پویا خلک وو چې د محمد الله نبی دی دویم ته دا خبره معلومه شو رسول الله دی قوم له ویلی وو وی ګورزما خبره اومنه کوم نه منه زم علالهما معنا دا علالهما چې یو بالکل تاسو ختموما او یا دا مقصد دی چې مسلمان سره له مناسب دا دی چې کافر انسان کله گیر کې او ایسه حلال کی دا د رسول الله طریقه ده انسان به دې کې دا خبره نه کوي چې دا ګورزما دماغونه خلاف کار وکي او د وحشت کار وکي او دا چرته راغلي دا څنګه راغلي رب العالمین قران کې ویلي دی فضرب الرقاب په دې چټونو باندې دا او یو رسول الله فرمایي چې ذبح کې ولا لګي که شرط دا کار وشو دا رسول الله عمل له طریقې دا انسان دې په خپل دماغ کې د سره جنجال او کړهونه پیدا کوي ګیره ته واچولا دوی ویل چې رسول الله د شپې عبادت لره وځي یا به یو بل کار د پاره وځي په شریک او په بریدو و به وشو و چې ډیره ښه الله رب العزت نبی کریم علیه الصلاه والسلام له جزاء او ناشنا نبی ته تاسو عجز موږ د محمد صلی الله علیه وسلم شجاعت نه ګوري د دشمن څومره ټانګونه او څومره جازونه او اسلحه لیکن چې دی معمولی حرکت یو چوک نه بل چوک پورګي ټول زمکو اسمان راکته کی یو چې جوړ شي چې لکه څه تندر دی ځای پرې وته وی پلانې رئیسګي سیب چې د دې جن نقل کېدو اقزرت لو او د دې ټول انبيو امام د دې ټول مجاهدینو قائد او لوی استاد محمد صلی الله علیه وسلم بڑاګر کې لکه زمره غونه پروت ګر چا پیره دي دشمنان پراتري الله رب عزت ورته امر وکي جزاء کیږي به هغه چې کوم څنګه الله غواړي ابو جهل دغه نقشه وختلی و چې موږ بنند محمد سر کټ کوو عليه السلام الله رب عزت خبره بالعکس کړه رسول الله له نجات ورکو د ابو جهل سر وسقلمي بدر کې د الله نبی رسول یې د ایتونه ویلي مخکې الله موږ د خلکو نه دیوال جوړ کړی دی اوس وروته یو روایت کې راځي چې خاورې راواخستې د سترګو له وشندلې بل روایت کې دا راځي چې خاورې راواخستې د هر یو کافر پر سر باندې د شور واچولې دا څومره کافرانو چې ګر چا پیرته ولاړو دا سپونه ورمات په کوم دی باندې راغی الله رب العزت دماغ بالکل بند کړ او د شي معاملات اکثر به جهادي محاذونه کې واقع کیږي په یو ځای کې به یو مجاهدي په یو ځای کې مطلب سړي دشمنان ته ګیره واچو چاپته واچو ایست الله غو بس دا ولی دا وجه دا چې بدی انسان باندې رب العالمین د حفاظت مسله رااله پر رسول الله باندې رب العالمین د حفاظت مسله رااله ځکه څنګه الله بر دی دا ټول مخلوق هغه په قبضه کې دی اې دې د دماغ بند کړو د سرګم بند کړی رسول الله تیرا بارش روته دوی ولار دي ناس چې اوس برځي اوس د ابوبکر چې کور له شپې راغی ورته ویلې زه پروتم او زه چې زو د ابوبکر رضی الله عنه د کور دوه دروازې یو د غټه دروازه او یو د ش دروازه وړه غوندي و پاغي اوته التزام ور برابر کی دې کې اشاره ده دی چې کله مجاهد انسان په یوځای کې راګیر شو چې په کوم لار باندې لاړ شي په کار دا چې به وتل په بل لار وکی ځان به ساده نه جوړي چې پاغي لارجو راځي او اخر کې دا وایي چې لکه ما څوک څه کوي دا ما څوک څه کوي دا انسان به کېږي ما څه کوي او تاسو کوي او بل څه کوي دا تربیت رسول الله موږ لراکې راغله په دې لاره وروته په دې ګټه دروازه باندې وسوځي په بلا هو ته لاړل
کافران په هغه کې پاتې شو ګیره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری وته ابو بکر غار ثور لاړو. غار ثور د مکې جنوبي طرف له تقریبا 15 میله مسافه را انت شکل لاړل ډېر سخت مزل چې کوم حجاج لیدل یو له معلومات کیږي سره دې چې وسته اسباب هم برابر کړی دي جنو د نور شینو خو به په هغه وخت کې د رسول الله په وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام مزل وکي دومره ستړي شو چې اخر د خپل درد شروع کی معنا دا منګ او تاسو چې کله په هجرت باندې روان شئ د جهاد په څنګه کې واقع شو بری خپل دردونه راشي نو دا بنو چې لکه ګوره مال په کې درد ورسېد او څنګه خپل قائد او رهبر له وګوره دغه کې سب بدن له وګوره منګ بچو درد ولې راغی دوه وجې دي یو وجه تاریخ ولدا لیکلی دا چې رسول الله کله مزل نه وکړي او طبعا چې انسان کله مزل نه کړي هغه په طرف باندې تشکیل کې هغه چې مزل وکړي دا په جام کې دویم ناشنا طریقه دا ودیره توجه کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ګوتو په سرونو باندې لاړو دا ولې لاړو کافرانو دومره ماهر و چې په کوم لار باندې رسول الله پورا قدم یې خودلې وي دوی د ټکه معلومو چې لکه په دقه لار باندې لاړ دی دا به ارته تکي کله به بوند لګي کله به چوکي لګي کله به پنځه لګي او کله به یو حال او کله بل دغه پیغمبر موږ له تربیت راکې چې انسان به ټریننګ کوي څه مطلب ځان به د شي عیاري چې د خپل په چوکو باندې ته میلیونه مسله وکړي 15 میله مزل رسول الله د خپل په چوکو باندې کړی ځان به چې بادشاہ دغه نه جوړی چې ولا زه خو نشم ته دا څه چل کیږي او څنګه ابو بکر صاحب ورته ویل یا رسول الله ورا پشاشه سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله لا شاور واړه ولا او محمد رسول الله بشاک دا څومره اوچت کار مفسرین او محدثین د دې تاریخ ته به لیکي ودا جنت چرته د حلوا مثلا نه چې کړه اره دارام خوبونه دی او حلوا اخرى والله مالا به جنت راځي او یخسور لاندې کینو پکیلا نکینو بس مسجد او بلډینګ کې اوسېګا اوسېګا خپل تجارت کوا د شپې خپل بچانو لا ورځه لذت او خواهش ته پورا کوو بیا دا و چې مال به جنت را کول کیږي دا خبره ده ابو بکر تاریخ وګوره رسول الله فرمایي وې د تور لاندې جنت دی منه توري به ماته وی لاندې بزان ورسای انت بورځي حدیث کې امر دی مسلم کې رسول الله فرمایي د جنت مختلفه دروازې دي چا چې کوم عمل کړي په مکه دروازه بدل आवाज کړي شي ابو بکر ویل یا رسول الله د چې څوک به چې د ټول دروازو نه ورته आवाज وشي او زدا امید ساتم ابو بکر چې هغه وته زموږ به مشر دی دا قرآنی صحابي رسول الله فرمایي ودري سوچ پیته خو نه دي د دې چې عیسی په چا کې موجود شي الله به انسان جنت ته بوزي ابو بکر ویل یا رسول الله د انسان به چې اکثر به کې موجودي وي او تاکي ټولي موجودي دي ابو بکر چې رب العالمین ته دنیا کې د جنت زیره ورکړي دا څه خوش خبره نه و کافرانو ته چلو کې دوی لاړ دي غار اور وخاته کافرانو له ملګری راغی ورکه څنګه ناشي وی خبره نه وینا وی مخ محمد ما سره کړی دی نه وجنو ابو جهل ویني سر قلمو وی اق محمد خصاص نو وته د مغیره رضی الله بارک دا راځي دا غو ملګری وی په یو کار کې دا بند کړی شو په یو قلا کې دا کار و دروازې وی د ټولو دروازو کې څوکیداران مقرر کړي لیکن مغیره رضی الله ته وته دغه تکتیکونه دل یاد و نبی رسول الله دی ودا ته سو وېساسو د هر یو په سر باندې هغه خاور واچول او هغه دروته وینه مړ بیا چې خپل سرونه له وکاته خاور پرشته پرتا وا او د خاور کې اشاره ده د الخيبه والحرمان رسول الله فرمایي چې الله تاسو محرومه کې ازما په وجل باندې ان شاء الله قادر نشوي دین دې کې اشاره ده غلبې لا چې زبر دې جن هجرت کوم الله به مال غلبه را کوي مجاهدین په هغه وخت کې مسلمانان غلبه حاصلې چې هغه دار حرب نه ایسه هجرت کوي په بل طرف باندې لړ شي د کوپر په خوا کې چې سړيږي را سړيږي ته چرته کامیاب نشي او هجرت باندې الله رحم راځي د الله په اطاعت الله رحم راځي د رسول الله په منلو باندې په شهادت باندې په جهاد باندې قران دغه کې خودلو باندې په منځ باندې د قران په عمل باندې د زړه د خپل خبره وکول په زکات ورکول باندې امر بالمعروف باندې د الله په بندګانو باندې شفقت جړه کوله د زړه د دل دعا استله د مسلمان ته پوسه روزنی ولا د مازیګر مخه څلور رکعات منځ د صحابه سره مینه دعاګانی او هجرت وی ویلې ودا ته خبره کې موږ معاشره کړې ده په کوم وته یو کافر په کې ورغه دروازې ته شو کړه د چوت کې
یو سړی شین صدر په ځان باندې شوري د علي ابن ابي طالب رسول الله په خپل ځبانه سملو وی سړی پروت دی انتظار کوي خو چې کله راوچت شو علي سیبو اول دا خبره معلومول پکار دي چې علي صاحب ولې دلته واچ او دا علي صاحب څوک دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام علي بن ابي طالب په دې مناسبت باندې دلته واچو چې دلته امانتونه و کافرانو دومره دا منلو چې لکه دا ګوره رښتونه سړی د امانت کې خیانت نه کوي خو به مرانه و رسول الله فرمای وکم سړی چې د لوز د امانت لحاظ نه ساتي دا سړی منافق دی بل حدیث کې راځي رسول الله فرمای پولیس ورات باندې به دا امانت ولاړی چا چې په دنیا کې قائم کړي خطر کې قائم کړي نه دا خپل ولی ایسه د انسان برخلو جهنم به غورځي او دا د جنتی صفاتم دی د جنتی علف العالمي چې مونږ کو ایمان راوړل مونږ کوله د فرش حفاظت بیجه مجلس نه مخاړه ولا د لوس پابندي د امانت پابندي د مانځه حفاظت خیر خپل عمر په اسلام کې تیرول گاونډي درنه خوشاله کېدل دروغ نه ویلا معاملې کې نرمي کول نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل عزتمن زوما او صحابي او د تر بچي د دلته پرې خو علي بن ابي طالب څوک دی امیر المؤمنین علي بن ابي طالب ابن عبد المطلب خپل نوم علي د پلار نوم ابو طالب دی او د نکونو نوم عبد المطلب دی قریشی هاشمی اسم کونی ابو الحسن د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د تر بچي دی زومی دی او په ټول غزواتو کې د رسول الله سره شریک شوی او صرف تبوک غزا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته مزه وی ویل یا رسول الله زه څه نه چې پاتې کېږم په دې کورونو کې وخت پاتې کېږي مجاهدین ټول څنګه روان دي وی ویل ته زمانه د شي لکه هارون چې د موسی علیه السلام نو ته منځه دلته ته پاتې د فاطمه زهرا خاوند پاتلسم د ذوالحجه باندې 15 کال د هجرت او کله عثمان ابن عفان شهید شو د خلافت وسپارل شو په 14 د رمضان باندې او تقریبا 40 کال د هجرت باندې دا په شهادت ورسېدو دغه په وخت کې خوارج پیدا شو ډېر لوی فتنې پیدا شوې عبدالرحمن ابن ملجم المرادی په نامه باندې یو سړی ورته تیار کې دی شهید تقریبا 4 کالونه هغه شهید حکومتو 15 شپږه ته حدیث ټول نقل لي علماء خوب ولیدو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویل شي یا رسول الله تلاړو زې دي فتنو لپاره خودم پجاړا شو علي شه رسول الله ورته راځه ما به هیڅ سبب شي علي شه په دې ځبانه پروتو علماء دا فرمایي اول فداء فی الاسلام علي بن ابي طالب په اسلام کې اولنې فدایي چې دی هغه علي بن ابي طالب دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله دې باره کې کتاب لیکلی قاعده فی الانغماس بین العدو وحل یباح ایا دا مسله جایز ده کنه روا علي بن ابي طالب لوي ویل چې اين صاحبک رسول الله ورته ویل چې اسما صادره په ځم باندې واچو تعالی ګره کافرانو زره نشي درکې هم دلته سملا د شي نه ویل چې لکه زه وجه لیکيږي موضوع خپل کار دی تسجيل دي جنو ما په وجني دا صحابه دي بالراس والعين فداك ابي وامي هر یو دا وجه اسما مور پلارتنه قربان یا رسول الله ورته په دواړو سترګو ورته چې اين صاحبک ملګری دي شو رسول الله ومال خو علم نشتا دومره سخت والو چې دلته ور باندې وال وکړه دغه ځای نور راخلو حتی مسجد حرام لره داخل کی قیدی کی زندانی کی متصل ابو جهل لاړ د ابو بکر صاحب کورلا یو د اسلام دشمنان هغه کله کله سړی قیدیم کی وای دا ګوره پکې راځي او د ورځ ور باندې حمله نه کوله بلکې د شپې یو خدا چې د ورځ نه داخله خلاص نه کی او بلکې د ورځ ور باندې موږ حمله کوو یو کس دوی د کور لسر ورکاره کې زنانه ویل چې لکه دا څوک دي عرب د دین یریدل چې خلک بدا به زمون بارکه وای چې مړ دوی پر دوی کورون لاوړي او دا کوي او دا کوي او دا اسمان رضی الله عنه وته د ابوبکر صاحب لور دروازه ټک ټک کړه ابو جهل ورته ویل ډیر خبيث انسانو وی پلار دې چرته دی وی مال پته نشته چې وسړه خورنه په دې مخ باندې وېسو نو محدثین لیکي وی پړ مخې د وګورځه ولا غاکونه په مات کړه بل لوي کې دار چې وشنه د غوږ غوالي ته ایسو وتا هغه په جړا شو ویل چې مال معلومات نشي کوم خالد یعنی دین د اسلام کې ګورستا په زنانه باندې د دشمن د خوانه د برید کیږي ستا زنانه بوال کیږي دغه به غاکونه ماتيږي دغه به د عزت او زیورات را غورځيږي ته به د سینې وای چې لکه په اسلام کې موږ کم خیر دی ټول له مشکلات ابو جهل ویل ودرې کارو کوي یو مصالح فوج تیار کې د مکی ګرچا پیر د څومره لار شي دا ونی سي دوی اعلان وکي
و محمد او ابو بکر تکلیدي وتلی دي چې ارچا ونی ولا وی وجل سلسله کار ورته کو دی یو سړي په سر باندې دا انعامات د اسلام دشمنان د پوخانه مقرري وسم دا وی ویلګه کچرته پلانې مجاهد چې قتل کې دومره پیسې بور کو کچا ژوندې ونی دومره پیسې دی دومره انعامات په مقرر دی او دا ګرم ذکر نه دي چې دې پلانونو زموږ اوسه په مشرانو باندې دا خبرې کړې دي لارې ټول بند کړې د قافي ولا خلک راوسته روانشناسان چې هغه خلک پیژني دغه خلک راوسته چې لکه دا په کومه لار دی وی په یو لار باندې بچ زنانه لاړه و دا به معلومه ولا چې لکه دا واده ولا دا کبي واده ولا دا خلک خارش و ابو بکر چې په دې غار کې دی غار سر لره ورسید کافران دلته ول ورسید یو وجه مفسرین دا ذکر کوي چې بدیجه کې دا قدمونه په سر واخسته دویمه وجه دا چې دا په دې ټول علاقه کې اوچت زیو دا ټول علاقه ته معلومه ده ابو بکر پیغمبر له ویل یا رسول الله وکه په دې کافرانو کې چرته یو کسلان دي خپل وکړو مونږ ویني ورته چې لا تحزن ان الله معنا خپکیګه ما الله مون سره دی بل روایت کې دې سره ورته چې یا ابو بکر سره خیال دې په هغه دوه کسانو باندې چې درې می الله دې زموږ حفاظت بل نه کوي ولې نه کوي به دلان دې ولې نه کاته څلور وجه علماء ذکر کړی دي یو وجه دا چې دلته کپتر راغلو غن راغلو زاله واچو خو لیکن دا تاریخي خبره ده دومره تایید وړ نه ده صحیح وجه دا چې رب العالمین ملائکه راولېګل او ملائکه د دسترګې په بل طرف باندې واړولې دریم دا د رسول الله معجزه او څلورم د الله قدرت لکه څنګه چې د کور نه وروته دوی ته ګر شاپیره خط اچولې وو انت الله سترګې وړاندې کړې دلته مر باندې وړاندې کړې خلک خارش یو طرف منډه کو په بل طرف باندې منډه کا دلته به بعض خلک وایي چې ګوره خاص کر شيغان وې د ابو بکر صاحب نه علي سے بهتر دی ولی وې ابو بکر په غار کې دی لیکن یریږي ژاړي او علي صاحب ورته په دې بستر باندې پروت دی او پروي نشته صحیح جواب ده دې شيغان ولا دې حدیث کې ابو بکر ویل یا رسول الله که زه وجلې شم یو عادي سړی مې هیڅ پروا مې نشته خو که ته وجلې شو ټول امت به ګوره ختم شي د خپل ځان غو سره نه بلکې د رسول الله غو سره دویم دومره مهم سړی و ابو بکر ابو جهل دا معلومه کړو چې رسول الله من قتل کو ابو بکر ژوندې بیم ګوره د امت مصیبت اواګی لاس کې نشي د کور لاړل او دریم په د باندې سل دیت وکال مقرر کړه څلورم چې کله د غار لورغه ورته یا رسول الله تمخ کې مو ورځه زو ورزم اسنه چې بده کې مار اجدها لړم نه ولې نشي چی ابو بکر سے ورنه وته ټول غار را صفا کې لنګو سره اوسې اضافه شي نه هغه ټوټه راوښ کولې کمې سوري مړي چې بګي وغه بند کړي رسول الله علیه و رسول الله راځه دو سوري پاتې شون پدې کې دی وکي و پوند ورکړو دی بل کې بل پوند ورکړه وېزما په دې ورو باندې خپل سر کې راځه رسول الله ستړیو د جمعې په شپه باندې وتی و د جمعې شپه د خالی شپه د یک شمه د دوه شمه په ورځ باندې وځي درې ورځې تیرې کړې وې رسول الله چې کله دې په دې ورون باندې د خپل سر مبارک کې کو دو مار لړم چې شارغه ابو بکر وچی چلو چې کله وچی چلو نو دا نه ویل شي یا رسول الله ته وچی شي وچی چلو ځان کلک کې خودم رکله کې د ظاهر باندې دومره اثرو کې په ټول بدن کې خارش و چې د ابو بکر د سر له وخ کې روان کړي او رسول الله ذکر راوچته چې اسنه د خوب خراب نشي دله وسوله شي محب رسول چې د نبی کریم علیه السلام باندې مبارک مخ باندې د ابو بکر وخ کې ورتل شي راوچ شو یا ابو بکر لماذا تم کې ولی جاړي وی ویل یا رسول الله زه خو شي وچی چې نه مې ته دی خوښه دمه کې چې څنګه ادم کې دواره جوړ شو دا د عیسی علیه السلام معجزه خو موږ شاوخ د رسول الله معجزه ده عبد الله ابن عتیق دا چت نه را پریوته په ماته وا جوړ شو د قطاده چې د ستر راوتی وا بیرته وردن نه کړ دا بل نم جوړ شو د علی رضی الله په سترګې څه نقصان چې دمه کې ایسه چک جوړ شو ابو بکر چې کې د زارم نشه ورت شو دولسم کال ورسره کې بیرو واته او د مکه د وجه به دا شهیدم شو ابو بکر شهیدم دی حکمان نو دلته به را سوال راځي چې مکه مشرکان شاوخوا خواري دوی خوري سو دا هم انسانان دي ابو بکر سے به بچو عبد الله ابن ابي بکر هغه د مکه احوال مرتراول او خوراک به راول ستوان وغیرہ ځکه چې کله ته مطلب یو به ځکه ما سره احوال معلومه ځم نه کې چې موږ چا سره څه کار دی نه چا سره کار لرو نه چا سره کار شته حالات به معلومه تر اسلام رهبري ته مجاهدي ته به دا معلومه چې ما به دا طلب څومره دی او خلق څومره سستي څه بکیږي او څه بنه کیږي
ځم به سینا چې شرمات څوک څه کې اوسې به کې شک نه مونږ می چا سره ورانه راغلی دا او بل دی ابو بکر غلام عامر ابن فحیره آزاد کشو غلام دغه د ماقام کې ګړي بځیر اوسته د دې غار خواله بیراوځي چې کله بشپشوا رسول الله ابو بکر به خپل پي وسکري او بعد دغه نه بیرته د عبد الله ابن ابو بکر په قدمونو باندې دا ګړي روانه کړي دغه بل څه شتو چې سبا د مکه مشرکان دا قدمونه معلوم نه کی چې لکه څوک راغلي د کم ځای نه راغلي هغه چې په کوم لار لاړو په مکه لار باندې عامر ابن فحیره دا ګړي راوستي د ګړو په وجه باندې هغه کی هغه قدمونه ورانېدل سبب وختي اثر شو مکه کې چې څوک دا معلوم نه کی چې لکه شپم چرته وا چې کله سره ورشوا د دوشنبه اگر که سفر د پنځشنبه په ورځ صحیح دي سنت طریقه ده خو چې کله ضرورت راغی نو به د هفته په وسم رسول الله وته د دوشنبه نو یو رسول الله دی یو ابو بکر دی یو عامر ابن فحیره دا غلام دی یو عبد الله ابن اریقط دیو کافرو د سره مخکې ابو بکر چې خبره کړو دا د لارو ډیر ماهرو بعض خلکو لاري معلومي سرحدات وی طالب دومره وکاندر کوم د مکی والا سره ټکر راځي ولانجرا چې به هم مدینه له باسي چې بالکل صحیح ده دغه عبد الله ابن اریقط چې دا د عاصم بن وائل هغه سره ورو حلف کړو مانه دسبندي دله وسره شګورا دله لته توجه کوي خبره ده عبد الله ابن اریقط دا کافر دی او ابو بکر سره دوا درې پنځه لسو کان کړی دي او بل طرف باندې کافرانو د ابو بکر او رسول الله په سر باندې 200 کان مقرر کړی دي خو دومره د لوس پابند دا کافر چې د شي نه ویل چې لکه د دوی سره لوس مات کاغه 200 کان وره ورته وای خا موږ مسلمانانو لراشه یو سړی به مجاهدی لیکن داغه په سر باندې 100 روپۍ چې موږ لرسیږي ایسه موږ دشمن لور تسلیم ګوره دا کافر دی کافر یو خوا 50 کان دي او په بل خوا 200 کان دي لیکن لو چې رسول الله سره کړی د جزا تازه لرسوم ما دي کافرانو لیتانو ورکی چې دا 200 کان مال راکو دغه محمد دا دی چې سړی د کافرونو نم کوم همت شنو مړ دې په صورت حالي چې مسلمان مجاهد ورته کوي چې لکه په دغه ځای کې شپره او بدی ځای کې وشيږي او چاپه پی وای او مال به کې $100 راکا زرم نه یو 100 دا وې د کافر نه د حال ډېر بد حالي ورسې ان شاء الله به سیرت کې راځي چې خلکو څه سزا او څه مسله ده دا چې کله رالو نو دا طلبم لکم شوی و د مکی دا کښو پوښتنه خلکو دام غلیش چې لکه دا په کومه لاړه ورته وی چې اسوار شي خودش ناشنا ماهر د عبد الله ابن اریقط چې اول د جنوب په طرف باندې روان کړو بیرته بیره مغرب په طرف باندې روان کو بیرته بیره شمال په طرف باندې رااله به ایسه قباله ور داخل کړ په دې چې ګذر مدري بوته چې رچا دماغ مال نه رسیدا په دې مد چې قدیده لقفا خرار بنو مطلج تحیمه په دې علاقه باندې پیغمبر علی السلام ورته ورش انت چې ورچې بس خپل پیسې مې چې وکاني واخ نور داراله سیرت کې به ابو بکر د عامر ابن فحیره او رسول الله تذکرہ کې ګره کافر نه کېږي ځکه خپل کار پورا کړي دیمن مس کې شکل راتله اسماء رضی الله عنها رااله رسول الله او ابو بکر له خوراک او توکو پیسې راوړلې وی شکل راوړلې ځکه د هجرت په سفر باندې پلار او رسول الله روانېږي او کې درسخان راوړو دومره فقر او غربت چې د رسول الله سره د دسترخوان هغه مزم نو چې دا ور باندې وتړي اې دینه دا خبره معلومه شو چې ډوډۍ خوراک دا ګور سنت طریقه ده چې په دسترخوان باندې سړی کینی ځکه په سفر کې بچو خوراکونه کجوري وي خو هغه چې په دسترخوان باندې کینی نو په هوټل کې او په کور کې او په طریق اولاد شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ودا د زناورو کار دی چې په ولاړه باندې خوراک کوي چې کوم انسانان په ولاړه باندې خوراک کوي من تشبه بقوم په ورځ قیامت به الله د يهودو نصارو په سب کې راوچت دا قسم په الله کې شهستي نو روشن فکری ونه کمالي چې ته په هوټل کې خوراک او په ولاړه باندې د خرونه او زناور غنه ورته ولاړې رسول الله د دسترخوان ولې ځان سره وړي موږ له دا تربيت راکې چې خوراک کوي نو په څه به کوي کینه ورته ابو بکر سے بسمالی ویلي اې دې پرتګ د پاسه لنګ د پاسه وبله ټوټه تړلې ودار اوس کوا دیني مې باندې ځان وتاړه او ځانې مې موږ لراکه چې موږ باندې دا دسترخوان وتړو ځکه ورته ذات النطاقتين وي دا دې لنګ د پاسه وبله ټوټه تړل چې داري مار روان لوس او دې لګورا د رسول الله معجزات په دې کې معلوم شو د علي سے فضیلت په کې معلوم شو د ابوبکر په کې معلوم شو د کافر مسله په کې معلوم شو چې کافر نم کله کومه کا خستلې شي رسول الله خبر اسمه د قانون ورکړه يهودو په خنده کې د کافرانو نصيحت وخت چې صرف کافر ور باندې وای په دین باندې چې اسلام لا ضرر نه رسي دا یو لوی مسله ده چې کله نږدې سره به وګوري به معلومات کیږي
او در ابو بکر د کور ناشنا فضیلت معلوم شو چې ګوره د ابو بکر لوري جاسوسي نه کوي په مقابل له پیسو. نو په دې وخت کې تقریبا 13 یو لسور ټول ولګې دي. اته ورځې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سفر او 3 ورځې په دې غار کې د جمعې په شپه باندې راغی. د دوشنبه په ورځ باندې وته دا به تر ورځ روزه پینول پکار دی. رسول الله به پیدا شوم دی، هغه په وفات شوم دی، نبوت مرکړی شوی دی. ابو بکر به ارمانم کو چې الله مال دوشنبه په ورځ باندې وفات راکا. په دې منځ کې ان شاء الله به څو واقعات وشول. قبل 4 چمبل ژوند دی بیا باغه و چې حکم غړ کارونه وشو. رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کړي.